داسې غوندې شوی یم الله دې خیر کړي لیونتوب ته نږدې شوی یم او د خوشحالۍ نه مې په مړ وجود کې ساه پیدا شي نن مې لیدلې د جانان ګړندې شوی یم افسر څه وشو که وخت را باندې لوبې وکړې هغه افغان یم پنجابي نه سندې شوی یم او کلام در سره شریک کړم چې یقین مې نه شي چې دا ژوند مې د سلګو نه وځي یقین مې نشي چې دا ژوند مې د سلګو نه وځي په ژوندانه به مې دا ژوند څنګه د لمبو نه وځي د کلي خانه زه خو ستا غوندې انسان یم ګورې د کلي خانه زه خو ستا غوندې انسان یم ګورې بده خبره به مې څنګه د مازغو نه وځي ته پوښتنه یې د شالونو جامې مه جوړوه ته پوښتنه یې د شالونو جامې مه جوړوه د تن ښکلا دې د رنګینو پټو نه وځي او بس په یوه مینه قربان یم مینه ښه پېژنم بس په یوه مینه قربان یم مینه ښه پېژنم مینه رڼا ده چې انسان پې د تېرو نه وځي مننه او لکه د ګل یې خلک ټول په خوشبویۍ ماړه وو لکه د ګل یې خلک ټول په خوشبویۍ ماړه وو کاش چې د ګل غوندې انسان هم د ژوندو نه وځي او اخري شعر به سره شریک کړم کو دې د وخت په تله وتلل افسره خلک کو دې د وخت په تله وتلل افسره خلک لږ به درانه وي په پښتو ډېر د پښتو نه وځي والسلام بل ملګری به راغواړم دواخان جانان صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل یو کلام تاسو سره شریک کړي دواخان جانان صاحب ډېره زیاته مننه په پنډال کې ناس کشرانو او په سټیج باندې ناس مشرانو د دواخان جانا سلامونه شعر عرض دی چې په هغو د وس چلیږي چې د وخت سره بدلیږي په هغو د وس چلیږي چې د وخت سره بدلیږي د خزان سره زړیږي د یو چړ سره رجیږي په بادونو چې رجیږي موږ هغه خلک نه یو طوفانونه خبردار کوي په خپل وس کې دي په خپل حد کې دي اوسېږي په بادونو چې رجیږي موږ هغه خلک نه یو طوفانونه خبردار کوي په خپل حد کې دي اوسېږي او یو کتاب دی چې زما په لاس د خپل لاس د ګلوټو ذکر داسې کړي چې واه واه د خپل لاس د ګلوټو ذکر داسې کړي چې واه واه زما په لاس کې وایي مرغلرې دي ښې نه دي د دې کلي ړانده زما د مخ نقص وباسي د دې کلي ړانده زما د مخ نقص وباسي د دې کلي کاڼه وایي خبرې دي ښې نه دي مننه شکریه او دا یو کلام در سره شریک کوم چې صدا کور وطن پردی دی او ماښام دی دا کور وطن پردی دی او ماښام دی سمې هسې زړه نری دی او ماښام دی د ګونګي غوندې په وچه څانګه ناست یم د ګونګي غوندې په وچه څانګه ناست یم غم کې هر مازدیګری دی او ماښام دی د وفا خیر د ښایست کوڅو کې غواړي څوک د مینې لیونی دی او ماښام دی او لکه ښکار مې زړه کې سیري وینه اوسکي لکه ښکار مې زړه کې سیري وینه اوسکي غم دی نه دی منظرې دی او ماښام دی زما آه د چینار شغ د اوبو شړ دی زما آه د چینار شغ د اوبو شړ دی راجوړ شوی لوګری دی او ماښام دی او ستا زما شعر پورې داسې چاته وویل زما شعر پورې داسې چاته وویل دې سړي سره پیری دی او ماښام دی او ستا د یاد سړی سیلی پکې رادرومي ستا د یاد سړی سیلی پکې رادرومي د زړه کور کې مې درې دی او ماښام دی ستا د وجې نه چې ځان ته جانان وایي در کې ستا هغه سړی دی او ماښام خیالي چمډیوال ته
خواست کوم چې راشي یو کلام شریک خیالي چملیوال. بسم الله الرحمن الرحیم. د چینارونه ادبي ټولنې ډېره زیاته مننه کوم چې پروګرام یې را جوړ کړو او موږ ته یې پکې بلنه راکړه. راغلي مېلمنو ته او ناستو کسانو ته سلامونه پیش کوم. وخت په لنډو د خبرې زیاتې نه کوو. صحیح. نظر مې د چا مخ ته په کتو نه راټولېږي، یا خدایه دا ګریوان به مې تر څو نه راټولېږي. دا بیا د چا یادونو مې خوبونه تختولې، خیالونه مې په نیمو نیمو شپو نه راټولېږي. دا هم ستا د غرور یو اوچته علامه ده، دا زلفې چې د بره په اوږو نه راټولېږي. د هر مرض شفا خو د طبیب په لاس کې نه وي، د مینې پرهرونه په دارو نه راټولېږي. هجران په محبت کې یوه لویه حادثه ده، سرخي چې د جانان په اننګو نه راټولېږي. اوس دور داسې دی چې اوس له داره مین تښتي، اوس ګوره پتنګان هم په لامبو نه راټولېږي. خبره د مطلب خو یا یوه وي او یا دوه وي، زه وایم چې ستا خبرې په ګینټو نه راټولېږي. هېڅ قدر د انسان د بل انسان په زړه کې نشته، اوس هېڅ چا پسې خلک په جرګو نه راټولېږي. زما په یقین هغسې لا دلته بدامني ده، سیلونه چې نختر ته د مرغو نه راټولېږي. پخوا به مې هېر کړی وې خیالي چملیواله، خو داسې مې د زړه سره پښتو نه راټولېږي. مننه.